السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم خور پوښتنه کړې ده چې خاوند مې سپین ږیری دی، کسب نسي کولی، نو زه یې ساتم، د جیب خرچه زه ورکوم، دا وایي زه خیاطي کوم، د بل کپړې راوړم ګنډم یې په خارج کې یم، خاوند نفقه پر ما ده، نو په دې کې الله جل جلاله ما ته اجر راکوي که نه راکوي؟ محترم الله به دومره اجر درکړي چې له مرګه بعد به راسن جنت ته ولاړه سې. الله دې له موږ سره او زموږ له اهله سره جنتي کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي وایي هغه څه چې ته پر اهلو، پر اولادو، پر خاوند یا خاوند پر ښځه یا ښځه پر خاوند باندې مصرفوي، په هغه کې الله تاسو ته اجر درکوي، په کې الله جل جلاله تاسو ته ثواب درکوي. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ډېر ثواب چې لري، هغه ډېر اجر چې پکښې دی چې پر خپل اهل باندې، خپل خاوند باندې او پر خپله ښځه باندې څوک مصرف وکړي، د هغو نه په قور برابره کړي. دا وایي تر هغه دینار و تر هغه درهم چې په جهاد کې مصرفوي تر هغه هم خیر دی. او دغه رنګ د ثوبان راتنو څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل دینار، هغه افضل دینار هغه دی چې څوک پر خپل اولاد یا پر خپل خاوند یا پر خپله ښځه مصرف کړي، ثم علی فرسه فی سبیل الله ثم علی اصحابه، بیا هغه ډېر ثواب لري چې په جهاد کې مصرف کړي، بیا هغه چې پر خپلو انډیوالانو ملګرو باندې مصرف کړي. نو محترمه د ښځې نفقه خو پر خاوند ده، دا چې تا خاوند سپین ږیری دی او ته دومره تکلیف کوې، خیاطي کوې، بیا په خیاطي باندې د ده ژوند ساتي، ده ته خرچه ورکوې، الله جل جلاله به بیخي عظیم اجر درکړي. یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خاوند د ښځې څخه راضي سي هغې لره جنت واجب دی، نو تا چې ته نفقه ورکوې دی درته راضي دی، جنت درته واجب دی. دا د بل عظیم خیرات دی چې خاوند ته خرچه ورکوې، پر الله نه دي ورکړي، په هغه تور قبر کې بیا الله جل جلاله د دې عظیم اجر درکړي. حدیث رقم 28 صفحه 100 کتاب العیال د امام ابن ابي الدنيا البغدادي چې په 281 کې وفات شوی دی، جلد نمبر 1. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.